بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې پار سمندر پار یې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تېروئ مینوالو څنګه چې تاسو پته ده چې د ملکن ټي وي یو خپل یو خپرونه ده او په هغه خپرونه کې سپیشل خپرونې چې دی هغه موږ تعلیم له ورکړي دي هم په دغه سلسله کې که موږ وګورو زموږ د خیبر پختونخوا کې یو ډېر زیات ښایسته ښایسته ادارې مخې لرالې او ښایسته ښایسته ادارې جوړې شوې نو موږ وایو چې تعلیم نور هم زیات شي که موږ د دنیا سره چېرته مقابله کوو او دنیا ته مخ په وړاندې باندې راځو دنیا ته چیلنج ورکوو صرف په تعلیم باندې درې څیزونه دي تعلیم 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 نو په دې باندې به موږ کامیابي حاصلوو په دغه سلسله کې د کیمرامین باسط علي سره ملکن ټي وي راغلی دی باډوان ته او باډوان کې پاک کیمبرج سکول ته موږ راغلي یو کوم چې په باډوان کې دی دلته ملګرو څه پیش کېږي ماشومان څه پیش کوي دا ټول پروګرامونه به تاسو ته ښایو د ملکن ټي وي په شیشه باندې موږ سره اوسئ ماهر تعلیم مشتاق رحمان صاحب ولاړ دی سره یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم سر ډیره مننه جی ډیره مننه زه د ملکن ټي وي شکریا ادا کوم چې هغوی زمونږ کوریج لراله او زمونږ د دې بچیانو پرفارمنس ریکارډ کړلو او یقینا په دې باندې موږ ته یو حوصله میلاو شوله انشاءالله تعالی موږ به بار بار تاسو له دعوت درکوو او چې خپل زمونږ د بچیانو د پرفارمنس تاسو د امپرومنټ د خپل قوم ته وښیئ او موږ یو مثالي اداره غواړو او موږ وایو چې زموږ دا بچیان دي هغه بهترین انسانان جوړ شي چې د دوی د کردار او د صلاحیت د دواړو دلته موږ نشونما وکړو ماشاءالله ستاسو سټاف چې دی هغه ډېر زیات بهترین دی دا ټول کریډټ چې ماشومانو څونه پرفارمنس وکړو دا ټول ټیچر سټاف ته ځي دا ماهر تعلیم مشتاق رحمان صاحب تاسو ته ځي دا منیجنګ ډایرکټر ته ځي دا ډاکټر صاحب دلې ته ځي او د دوی ټول مور او پلار ته ځي ځکه چې ډېر ښه پرفارمنس وکړو او اسلامي تعلیمات هم ستاسو په سکول کې ماشاءالله ډېر زیات ډېر زبردست شي موږ خو فوکس دی په اسلامي تعلیماتو باندې هم په ساينس باندې هم په طب او په ریاضي میتھمیټکس او فزیکس او کیمستري مونږ هر یو فیلډ چې دی نو هغه دغه شان لایبرري او لیبارټري او فزیکل د دې ټولو نشونما باندې ډېر زیات فوکس کوو مونږ وګورو سر نو په اداري چې دی هغه په ډیسپلین باندې بالکل قایم او دایم دي ستاسو دلته چې دی که هغه موریان رالې که داسې خویندې زمونږ رالې زمونږ د پښتونخوا سره مونږ ښایسته ښایسته خلک راله نو ډېر د ډیسپلین مظاهره یې وکړه تاسو په دې اخلاقو سره سره په ډیسپلین هم ډېر زور ورکوئ انشاءالله تعالی بالکل جی مونږ خو په کریکټر بلډینګ باندې خصوصي توجه ورکوو د هغې وجه دا ده که یو انسان ډېر اوچت شي خو چې هغه د کردار نه عاري نو د هغې کردار هېڅ ضرورت نشته دی د هغې انسان ضرورت نشته او خو ننګې دنیا دی مونږ وایو چې داسې بهترین انسانان جوړ کړو چې مونږ پرې فخر کولی شو جی زما خو رحمت شعیب نوم دی او د دې پاک کیمبرج سکول چې کم زمونږ د خیر سره د دې که ورته زه ډایرکټر یا ایم ډي وایم خو زما رور دی او دا د هغوی جوړ کړی دی زه د دې وخت په مناسبت باندې مې ځان رانږدې کړو استاد میک ته چې زه د هغوی هم شکریا ادا کوم او خاص کر ستاسو د ټي وي ملاکند ملاکند ټي وي شکریا ادا کوم چې رالی او ستا په دې راتلو سره چې انشاءالله زمونږ د محفل ته کم رنګ ملاو شو نو زه ګورې ستاسو شکریا ادا کوم د خپل رور د دې میک په وسیله سره بیا شکریا او ټول قوم ته تیرول کوم چې دا یو غریبه علاقه ده زما د رور په دې علاقه کې چې کم خرچ په دې بلډینګ او په دې وکړو نو زه د دې رور هم شکریا ادا کوم او دا د الله نه بدعا غواړو چې خدای تعالی د علاقه او د سکول کامیاب کړي mental, physical, social, financial and career. ټي وي جی ملاکند خصوصا ملاکند ټي وي هغې زموږ سره ډېر زیات تعاون وکړو او په هر پروګرام کې هغه زموږ تعاون کوي موږ د هغې ډېر شکر ګزار یو حاجي صاحب نن د رزلټ دی او ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده نو تاسو څومره خوشحاله یې زه دومره خوشحاله یم چې لکه زه د ما د خوشحالو څه حد نشته چې څوک نن په دې پروګرام کې راغلي دي او شرکت یې کړی دی نو زه د هغوی شکریاګانې نشم ادا کولی چې زه به څونه پورې شکریا ادا کوم نو زما د وینا مطابق هغه ډېره کمه ده او بیا زه چې د کم رزلټ ته مدار وم نو انشاءالله زه په भरपूर دغه سره ویلی شم چې انشاءالله دا به زما د معیار مطابق وي او دا به د قوم دپاره سباون یو سم پروګرام وي خیره سره خو
شکر الحمدلله که مونږ وګورو د دنیا په سب کې نو زمونږ باډوان چې دی هم په تعلیم کې ډېرې زیات ترقي کړې ده. ان شاء الله زمونږ باډوان چې کم دی نو دا په تعلیمي لیول سره ډېر ښه په ترقۍ کې روان دی او ډېره ترقي کړې ده. بیا زه په فخر سره دا خبره کوم چې په باډوان کې پاک کیمبریج سکول چې دی د هغې بلډینګ د هغې سټاف د هغې پرنسپل د هغې چې هر څومره سټاف دی هغه داسې دی چې یو ډېر ایکټیو او ډېر خدمتي خلک دی. ډېره مننه سر. مهرباني جی. ملکند ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں. زه ډیر زیات مشکور یم ډیر شکریا ادا کوم د ملاکند ټي وي چې دوی موږ له ټایم راکو دلته راله زم په دې پروګرام کې حصه واخیسته او زموږ دا اوس پروګرام چې کوم دی سالانه تقریبي انعامات دی انشاءالله یو والدین ورسره هم دی ډېر زیات پیرنټس راغلي دي زه یو پیر بیا د ملاکند ټي وي والا ډېر زیات مشکور یم جی. سر نوم هم څه دی دا تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ زما نوم جی ډاکټر اصغر علي دی او باډوان دربار سره تعلق ساتم جی. ټیک ټیک. نن دې پروګرام ته د دومره د یو چت لاندې چې تاسو د دومره خلک را ښایسته خلک راغونډ کړی دی دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا زموږ لپاره ډېر قدرمند دي چې هر څوک دلته راله چې هغه هر قسم دی د هرې طبقې دی هرې پیشې سره تعلق ساتي. زموږ مقصد صرف دی خوشحالي خورول تعلیم ورکول رڼا خورول دې مقصد سره موږ دې خلکو ته ګورو دي. ماشاءالله ډېر زیات ترقي زموږ خیبر پښتونخوا په تعلیم کې مو وکړه او موږ شکر الحمدلله ډېر ښایسته ځوانان ښایسته ماشومان که تاسو ته موږ وښیو او وګورئ تاسو نو حماد صافي یو وړوکی غونډه پروفیسر دی چې په ټوله دنیا کې یو ځانګړی نوم ښکاره کړی دی. دغه شان که موږ وګورو زموږ خیبر پښتونخوا چې د شکر الحمدلله په تعلیم کې هم اوس ډېره زیاته مخکې ده. وجه به د دې صحیح وجه جی مین دا دی چې زموږ ګورنمنټ چې دی هغه هم ډېر زیات ښه احکامات اخلي ډېر ښه قدمونه اخلي او ګورنمنټ له داسې پکار دی چې داسې سټیپس واخلي د هغې سره زموږ کوم ینګسټرز دي هغوی رامخکې شي د هغې ایجوکیشن پوینټ اف ویو چې کوم دی یا ایجوکیشن دی هغه نور هم های شي. سر پوزیشن نه دی سر بیسټ ایوارډ سر بس لکه بیسټ ټیچر خو بس ټیچر خو هم بیسټ ایوارډ چې دی نو دنیا کې ډېر زبردست ډېر ښه. څوم کلاس کې؟ 7 کې. او کمانډر یس سر. کمانډر خو ماشاءالله ډېر زیاته ښه کې ځکه چې ډسپلین هم ډېر زبردست و. نن تاسو سکول کې رزلټ؟ سر نن رزلټ و انیول رزلټ و سر انیول ایگزام و سر په هغې کې ماشومان د ټرافیانې ورکړی سر او ټول خلک سر دغه شو بل کلاس ته واخیستې سر پاس شو سر ټول. ته پاتې شوې؟ نو سر زه هم پاس شوم. چڑھ رہا ہے وقت آگے بڑھ رہا ہے تم بھی آگے بڑھو اونچا اڑو. وصال خان. وصال خان د کوم ځای؟ د باډوان دربار. پروګرام باندې څومره خوشحاله شوې؟ سر ډېر خوشحاله شو. ډېر زیات؟ یس سر. ډېر ښه ډېر زیاته مهرباني. مایک ما ته پرېږده او دا نوم دې څه دی؟ زما نوم احتشام خان دی. تا خو ډېره ښایسته قوالي ووي نو زه وایم چې د ملکند ټي وي په شیشه باندې مونږ ته لږه بیا ووایه. جی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تاسو د پاک کیمبریج سکول سیستم باډوان کارکردګي ولیده د ماشومانو چې کوم پرفارمنس و هغه تاسو وکاته. امید دی چې تاسو ډېر زیات خوښ شوي ځکه چې په دې پاک کیمبریج سکول سیستم باډوان باندې ماهر تعلیم مشتاق الرحمان صاحب منیجنګ ډایرکټر چې کوم د دې ادارې دی
نو هغه نیاز صاحب د هغوی بچي ډاکټر اصغر صاحب نور چې د هغوی کم سټاف دی کم پرنسپل سټاف دی کم د هغوی سره ټیچر سټاف دی د هغوی سره میسیانې دي دا ټول کریډټ ټیچرانو ته ځي ځکه چې ماشومان ډېر په ښه توګه باندې تیار کړي تاسو د دوی دغه وکاته پرفارمنس وکړه امید دی چې تاسو ډېر زیات خوښ شوي ځکه که د باډوان د دیر لویر چېرته مسافر یې چېرته ملګري یې په هر یو ملک کې نو تاسو به خپل ماشومان خپل بچي چې دي د قوم دا بچي د ملکن ټي وي په شیشه باندې لیدلي تر بل خپرونې پورې خپل ورور خپل کوربه خپل هوسټ خپل میزبان راجا محمد زیب لا د کیمرمین باسط علي سره ورکه اجازت د پاک کیمرې سکول سیستم باډوان نه او چرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ پاکستان زنده باد ملکن ټي وي پاینده آباد الله پامان د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام اعلی تعلیم یافتہ ټیچینګ سټاف ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیډے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 7828